سوال پیدا دی چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب وره مذہبی جوابونه خو ډیر دي چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے اخو جدا خبر ده لکه ما خیالو کو چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغه موتور جوابي او اډو غلیش ما ورته چې ستا کورشتا ګډر کم زیاده ما تو چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے صوفے ہیں میز ہے کرسی ہے یہ ہے وہ ما ورته چې تا یو ډېر خمل مراغلی اغله خو به خوراکم خ تیارې کنه وی جی بالکل ما دومره اعلی ډینر سیټونه ساتلی دي چې زه تاسو ته خیم حیران بشیو اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا زه ډیروم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو خو زما یو خبره تاسو ته وکم د نن بادشاہ طبقتا نه خوشالېږي چې سبا بیا فقیرې دا یو نصیحت مې اوري وختي طور هم ټول مړ کېږي مونږ ته نه ګورې څه په لوی عذاب اخته یو خو چې سبا بیا بوریا نشینې نو د نن تخت ته به نه خوشحالېږي چې سبا بیا خوټ کېدلو ټیپرو ته کېنې نو د نن چرک ته به نه خوشحالېږي دا یو مزاج جوړ کړي پاړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیدار ہوټل کې به زه ډېره یم دې ته به بیا راځم مالته پرېږده خبره واوره میلمه دې راغلی دی او ډېر لوی میلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي دي وی جی میلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي مالدا مې بله واوره یو نصیحت هم درته کوم چې کوم سړی ته خوښ یو تاله راشي او دې درنه په دې خپه شو چې یا د چایو ستو نه کو یا را باندې روټیو نه خوړه یا خزې کې کېننولم نو دا سړی ستا عاشق نه و دا خوراک مراک پسې راغلی و آینده دا د دوستۍ قابل نه دی ولا طلاق ورکه ځکه چې ته مال راغلی کنه نو بس تب زبستا زما قتل بستا چای می او ستا روټای بمی او ستا بستر بمی او ستا ارڅ بمی او چار کله ته په خوراک خپشوي نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نه ګور نن زمونږ د زمانه تعلقات ټول په دې بنا دي زما یو شناو د دې خوا کلو ما ته یاره راشه 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 ما زه نشم وی یو زورور چرګ می ساتلې دی مال خدر بشمه خو چاته به وې نه چې دی راغلی دی او بس روټای موټای به وخورو بیا به راځو ویل نو بیا در باندې څه کوم نه چې روټای وخوري چې لږ څه خو وموې زما خو څه نامه موشي مال ښه ده نو زه لباسي اشنایي نه کوم چې بیا دې په دې طرفو نه ګورم ویل ولې نو دې کې څه دي مال دې کې دا دي چې بیا دې دا مخو نه ګورم نو نن زمونږ زمانه ټوله دا عملن رو یارانی زمانہ یارانی زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وای د دې زمانه یاران داسې دي لکه د انارو باغ ته چې ورننوځي تک سر سر ګلونه یې پکې ډېر ښایسته خو په ټول باغ کې چې وګرځي نو بوی به تې در نشي رنگ څومره ښایسته یاران ای زمانہ
مثل گل انارن در باغ آشنایی بوئے وفا ندارد بوئی بدی درنش نو د دوی رنگ ډیر خسته دی دا لوانه غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي او صاحب کسی بودی پدې کې ناګانه روټۍ ته کېناسته یو خورای لګیا او تاله پکې غول دراله ته به کوم خوازي وې زه به پاخانې ته ځم مالدا ولي هغه قالینونه صوفا سیټونه اعلی ډینر سیټ کې روټیانې پرتی دي ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنج کړنج دي او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټای ته منډه کړ دا مناسب دی چې دا دومره خزه پرې دی او ټټای ته منډه وي نو ما ته وي ته کمال کې زه غزه کې ټینګې دی شم مجبورات په ټټای ته زما ځکه چې غزه خو د غلو کولو نه دی مال خبره واوره آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطی نه دا کړې داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراته الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې تب پزمکه د پاسه او بنی آدم به پیدا کو فی الارض خلیفہ خدای ویلیو کنه فی الجنت خلیفہ خو نه ویلی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کې روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ویل نه مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیوم په جنت کې پیدا کړي ویل نه مال ستاغوندي خبيث روح هم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خډیر دي خدا خبيث چې پکې دي دا بار وګرځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وګرځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کروں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دیں نما اور طبیعت شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور داغه نظام دے او داغه جوړه کړي دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې کوي مجال د چا څه دی چې څوک دا وي خدای ته چې دا د کار دی ولې تاسو دا لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مرش چې زوی مرش نو کوته کې دا سر واغستو پابوت خانه ورمنډه کړو پابوتان و راکېخ چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مرکو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې دی کدایم را نمبر کو زب به خدای پاتې شم نو ورمنډه کړی دا غوتی پوګه کړی دا منډي کړی دوه پسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې زما زوی د وجلې سړی مخ کې دی اور پسې په یو کلی ته نه نوت ا د کلی خلق راوته ورته وی چې الکه دا تاسو خو کوتک پلا سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی جدا نه زه خدای نه اخلاص کړي خدای ما د دنه را اخلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کو تاسو عقلو یا لکه عربو کې خدای پاک ډېر ورځې شوی خیرن شوی نو بیا ورويستو بار علم بولو نور ته کې خو چې وچی نو بیا به دنه کوټه کې دا ورته ناشته هغه وچیږي یو دوګي دړان رالو خپې اوچتی کړو په بوتي متیاز را پرې چې متیاز را پرې خو دوه ورته کته چې کته ورته نو
دا هغه وخت کې دا شعر وی چې عرب یبول سالبان برأسه عرب یبول سالبان برأسه. آیا دا چې شم خدای کې دې شي چې ګیدړانې په سر متیازي کوي؟ دې تم خدای ویلی شي. نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانه کې، او چې څو وخت کې بیا اسلام پکې راغی، توحید او رسالت پکې راغی، نو بیا به څه اشعار وي، بیا به د ابو هریره غوندي وي. ابو هریره د 10 ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه، وی والله دا خدای بنده وګه ګرځي چاته ویم نه چې وګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډه او تازه کجوري بروزي او غفرا اوره یو کجمه. بس دا ابو هریره کارو شو. استاد بداوی چې به موسمه به څنګه کجوري په کراوتینو پاکستان درته وخود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو وګورئ په کیاره بلا پرتای پوری کې د جمی شی او جمی کې په خواغ ما یو شعر وی چې بای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي. نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تور جمی کې باټینګن. تاسو خیال راغی دي. نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي، نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه بے موسمه کجوري نشي راويسته. دا څه خبره نه ده. ابو هريره چټه جاری شو. اوس درته خیموس زمونږ د زمانه کې یو وظیفه ده اې کې 12 ورځې چیلا وباسه او استاد کور څومره خرچ شه ده اچ سار را پاسه ستا بالغ لاندې بپرو. تاسو خیال راغلی؟ دا د اورېدو خبرې نه دي، درته د لیدو خبرې. 12 ورځې محنت کول غواړي او هغې نه بعد ستا د کور چې 50 روپۍ ورځي او 100 روپۍ ورځي او چې سار را پاسه بالغ لاندې باندې لوټ کړو. بهر تقدیر ما سره دا وظیفه نشته ځنه چې اوس ما پسې مانځنه پس را لغه شي چې نو عرض داو چې ابو هريره هغه کڅوړه ورسره و، بس د پیغمبر عاشقو او کار به بل نو سیوا د دینه چې به داسې لرې بناستو دته به کته او یا به خبرې شروع شي نو نږدې به راغی او خبرې به اورېدې. په تمام ذخیره حدیث کې د ابو هريره نه لوی راوي بل نشته، په تمام ذخیره حدیث. او د ابو هريره نه لوی عاشق او لوی لیونی بل نو. یو سړی چې 10 ورځې نهار یو استاد مخ ته ګوري او پې موړي نو دا اوس عقل مني ده چا 10 ورځې نهار دی او صرف د ده په کتو تمام لوږه دفش تنده دفش. مولانا روی عاشقارا شد مدرس حسن دوست دفترو درسو سبق شاروی اوست. عاشقانو دفتر نوکری ملازمات دکانداری ارڅ چې دي هغه د محبوب حسن. تاسو خیال راغی هغه به وي چې لبو لالو خطو مشکین بتا رازے ور حسن بنازم دل بری خدرا کے حسن شی و آدار. د دنیا محبوبان چی داغي حسن بنوټی وی زه په هغه معشوقه ناس کوم چې چاله د دواړو جهانو حسن خدای پاک ورکړي. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې ابو هريره په کوم ورځ حضرت عثمان شهید شو لویا لګولا وا او دنه هغه کڅوړه په هغه لګولا کې ورکه شو. چې ورکه شو نو
دے پہ یو ڈب کا ناستے ہو دا شیر وہی چھے للناس هم ولی اليوم همانی للناس هم ولی اليوم همانی فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني دخل کو خننیا و غم دے او زما دو غم دے یو غم میں اگا کسوڑا ورکی دل دی چکم زما محبوب مالا را کرے او دویم غم میں وقتل الشیخ عثمانی دویم غم میں بیا دا حضرت عثمان قتل دے بیا بیداری پا زمانہ جاہلیت کی بے آغت سوی او زمانہ دا رسالت کی بے بیاد سوی لکہ حسان بوی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی لكن مدحت مقالتی بمحمدی سڑے خو پاشعارو باندے دبل حسن اچتئی و جوڑئیے پہ زستا صفت کو منو زما پا صفت کو لو بتو اچتے گی حضرت حسان وی نا ما ان مدحت محمدا بمقالتی پا خدا قسم چیز پا خپلو اشعارو دا پیغمبر مدح نکو او ندد شان پی اچتو غرض میں چدے لیکن مدحت مقالتی بمحمدی دا خپل اشعار دا پا صفت اچتو زما اشعار پی اچت سی چی دا صفت کون زما دا اشعار و رتبہ پی اچتی بے بیداری عرض میں دا کولو چی پا زمانہ جاہلیت کے خو عمر بن میمون دا 20 نہ کم نو او دیوی کنتو فی الجاہلیہ دا واقعہ ما کری و دا زمانہ جاہلیت پا زمانہ کی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث پا خپل کتاب کے نقل کولو ما تیوی چھے کچھ نہ کچھ یہ بات بھی دماغ کو اپیل کرتی ہے ماورتے لیے اپیل کی بات نہیں ہے یہ حدیث کی بات دا حدیث چچاوی پا دا وقت کے ابو بکر عمر و عثمان مو او ابو جہل مو دا 1000 واٹ بلب بلے دا ابو بکر و عثمان پتنگانو پا شمع زان قربان کو ابو جہل پستر گڑندو رناو نظر نہ لگے تاسو خیال آگے لکہ جنہیں پیغمبر دنیا کا راتلل داسی ہو لکہ یک دم تیار کی جدہ 1000 واٹ بلب بل نچی یک دم تیار کے رنا راشی دے حیواناتو کیوں گو رہی حیواناتو کے بعض حیوانات داسی دی چی رناو گوری نظر نہ لگے لکہ خاپیرک دا دشپی چی گرسی دے چی رناو گوری بیا چرتا دیوال پوری ان خلی نظر نہ لگے او پتنگو گورا چی رناو گوری تراغی تنزی چی ترسو پوری زان پہ قربان کرے شیخ سادی ہوئی کنا چی اے مرغ سحر عشق ز پروانہ دی آموز کان سوخ ترا جان شد و